د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر راشد خان تازه څرګندونو توند غبرګونونه راپارولي دي. بلخوا د هیواد په جنوب کې په یو لوی او مهم ښار کې د سترو ودانیو ډیزاین او د عصري لارو جوړولو خبر خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کندهار کې له کپتان مدد څخه تر ډنډ چوک پورې ودانۍ ډیزاین او عصري لارې جوړیږي. په کندهار کې د سردار محمد داود خان له 15 کلن ماستر پلان څخه د بیارغونې کارونه پیل شوي. د نوموړي ښار له کپتان مدد څخه تر ډنډ چوک پورې ودانۍ ډیزاین شوي او عصري سړکونه جوړیږي. ودانۍ به خصوصي سکتور ته وسپارل شي. د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان په خپله تازه مرکه کې د انګلستان له پخواني لوبغاړي کیون پیټرسن سره ویلي چې په خپل هیواد کې نشم کولی په کوڅو، کلو او ولایتونو کې آزاد تګ راتګ وکړم او هر ځل چې افغانستان ته ځم په مرمۍ ضد موټر کې ګرځم. کیون ورته وایي یعنې دا ادعاوې دروغ دي چې خلک یې په رسنیو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه معرفي کوي. د نوموړي دغو څرګندونو ته په ټولنیزو رسنیو او عامه کړیو کې توند غبرګونونه راپارېدلي دي. نیوکه کوونکي وایي راشد خان په تیرو 15 کلونو کې یوازې یو ځل افغانستان ته تللی، خو بیا هم هیواد د نړیوال سټیج پر وړاندې ناامنه معرفي کوي. دوی زیاتوي چې افغانستان دا مهال د خپل تاریخ بېساری امنیت تجربه کوي او ملي څېرو ته پکار ده چې پر نړیوالو سټیجونو له داسې څرګندونو ډډه وکړي، ځکه دا ډول خبرې د هیواد ملي انځور ته زیان رسوي. یو شمېر کسان پوښتنه راپورته کوي چې د راشد خان مشاوران څوک دي او ولې ورته د نړیوالو رسنیو پر وړاندې د داسې حساسو موضوعګانو په اړه سمه لارښوونه نه کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.